أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. البقره سوره آیت نمبر 222. د دې آیت کریمه په شان نزول کې علماو یو لنډه واقعه را نقل کړې ده او بیا یو عام حکم ور باندې ثابت دی. هغه لنډه واقعه دا و چې معقل بن یسار د خور ته خپل خاوند طلاق ورکړي. نو بیا د دې دواړو دا خوښه شوه چې دا خاوند بیرته ودې ته رجوع وکړي. نو معقل ابن یسار دا نه و خوښه، ولیا دا کار مه کوه. منع یې وکړل چې دغه د خور او هغه خپل خاوند یې بیا سره یو ځای نشي. رب عز وجل دا آیات کریمه نازل کړي. په دې آیات کریمه کې عام خطاب وفرمایه چې کله تاسو خپل ښځې طلاق کړلې او بیا عیده پرسوه یا د عیدې پوره کولو نیټې ته نږدې شوې، نو د اولیا اقربا د دې ښځو دي دا ښځې نه منع کوي چې دوی نکاح وکړي، یا هغه زاړه خاوندان چې د دوی دي د هغو سره دوی راضي وي منع دې یې نه کوي. په دې کار کې چې خاوند او میرمن سره راضي وي دا بهترین کار دی، الله یې خوښوي. الله عز وجل وفرمایل واذا طلقتم النساء، کله چې تاسې طلاق کړئ ښځې، فبلغن ورسیږي اجلهن و خپلې نیټې ته. دا چې خپله نیټه یې نو څه ده؟ د دې ظاهري ترجمه دا ده چې تاسې ښځې طلاق کړلې د ښځو لپاره چې هغه 3 حیضه یا 3 میاشتې عیده ده هغه پوره شوه، ځکه چې هغه نه یې پوره شوې نو د بل میړه سره خو د دې نکاح نه روا کېږي. رب عز وجل فرمایي واذا طلقتم النساء، کله چې تاسې ښځې طلاق کړلې، فبلغن اجلهن، بیا هغه د دې نیټه پوره شوه، هغه د عیدې موده یې پوره شوه، فلا تعضلوهن، ای د ښځو اولیاو، ای د ښځو قریبانو، تاسو دا ښځې مه منع کوئ ان د دې څخه ینکحن چې دوی نکاح وکړي ازواجهن د خپلو خاوندانو سره. او تفسیر قرطبي لیکلی دی چې د دې توري ترجمه چې فبلغن اجلهن چې خپله نیټه یې پوره شي، د دې ترجمه چې فبلغن اجلهن د دې ترجمه دا نه ده چې انقضت عدتهن عده یې پوره شي، بلکې هغه عده پوره کېدل یې نږدې شي. دا په دې وجه باندې چې دلته خبره د زاړه میړه سره ده، د دې ښځې د زاړه خاوند سره ده. که چیرې هغه زاړه زوړ خاوند بیرته رجوع کول غواړي نو خو په عده کې رجوع ورته کولی شي، او که چیرې عده وتلي نو هغه خو بیا پردی سړی شو نو بیا خو رجوع نشي ورته کولی. نو معنا یې دا ده فبلغن اجلهن، هغه نیټه د عیدې دا یې نږدې شوه، لکه په دغه روایت کې چې د معقل ابن یسار اخشي و خپلې میرمنې ته رجوع کول، نو رجوع خو په عیده کې کېږي. او د منع کړل الله عز وجل حکم وکړي
فلا تعضلوهن تاسو دې مه منع کوئ ان د دې څخه ینکحنه چې دوی د نکاح وکړي ازواجهن د خپلو خاوندانو سره اذا تراضوا بینهم که چیرې دوی راضي وه په خپل منځ کې بالمعروف په نیکه طریقه سره که دوی په خپل منځ کې سره راضي وه دغه خاوندان او خپلې میرمنې او په خپل منځ کې په معروفه طریقه څه معنا ای شرعا د معروف د نیکه طریقې څخه ناروا طریقې ناروا روابط مراد نه دي بلکې د دې څخه مراد څه دي مراد ځینې هغه شرعي امور دي ذالک دغه حکم چې الله تاسو ته بیان کړي یوعظ به وعظ کول کیږي په دې حکم سره پند ښودل کیږي صحیح لاره ښودل کیږي د ګټې لاره ښودل کیږي من هغه چاته کانه چې وي منکم ستاسو څخه یؤمن بالله ایمان پر الله لري والیوم الاخر او پر ورځ د آخرت یې لري او ذالکم دغه حکم چې تاسو ته بیان سو ازکا ښه تزکیه کوونکی ستاسو دی ستاسې ښه پاکوونکی دی او اطهر ښه سپېڅلتیا راوستونکی دی تزکیه او تطهیر د دې یا معنا دا چې تزکیه هغه باطني پاکوالی ته ویل کیږي تطهیر دا ظاهري پاکوالی ته ویل کیږي یا تزکیه دا سپېڅلتیا په معنویاتو سره او تطهیر دا پاکی په ظاهري شیانو سره په هر صورت د الله دغه حکم چې تاسو ته وسو دا که تاسو عملي کې ستاسو ښه تزکیه پکېږي ستاسو ښه سپېڅلتیا او تطهیر پکېږي او که تاسو نه په ګټو یې نه پوهېږئ نو دا خبره واورئ والله یعلم الله عز وجل پوهېږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهېږئ الله عز وجل پر ډېرو احکامو باندې علم لري او پر ډېرو حکمتونو علم لري او تاسو پر هغه حکمتونو باندې علم نه لري دا د دې آیات کریمه شان نزول سو او دا ترجمه او تفسیر سو عام حکم دا ځینې ثابت سو چې کله ښځې د خپلو خاوندانو څخه بیلې سي طلاق سي یا کونډیانې سي نو که چیرې دوی د خپلو خاوندانو سره پر شرعي طریقه راضي وي د اولیا دې منع نه کړي هلته دې بیا دوی خپل نفساني معاملات نه رامخته کړي او یا دا چې د چا سره نفسي معاملې و مقابله کوي او یا دا چې د پیسو امید وي او یا نور خپل شخصي دشمنۍ سرته رسوي دا کار دې نه کړي خو په دوو شرطو باندې یو شرط دا دی اذا تراضوا بینهم که چیرې رضا د دې خاوندانو او د ښځو په منځ کې وه هسې نه چې د اولیا یې په زوره یو چاته ورکوي او د دې ښځو رضا نه او دوهم شرط دا دی بالمعروف په شرعي طریقه سره کله کله د نارینهو او ښځو ترمنځ نامشروع او ناروا اړیکې وي هغه بالمعروف طریقه نه بلل کېږي بلکې معروف طریقه دا ده چې هغه کس و دې ښځې ته هغه مرکه چې په عربي کې ورته خطبه وایي هغه پر خپله شرعي طریقه باندې وي شرعي طریقه دا ده چې یو سړی که د یوې ښځې سره نکاح کول وغواړي دې سړي ته جایز ده چې هغه ښځه خپله وویني البته په اوس زمانه کې د فتنو علماو د دې منع فرمایلې ده چې که د دې کار عامه اجازه وسي نو بیا به ډېر خلک داسې چې صرف د یوې ښځې د لیدلو لپاره به هم دا خبره کوي چې زه دې ښځې ته مرکه کوم او که چیرې داسې وي چې دا سړی او دا ښځه غیر د دې شرعي لیدلو څخه غیر د دې ضرورت د خبرو څخه نورې نامشروع اړیکې ولري نو هغه معروفه طریقه نه ده بلکې د هغو دې منع وکړي په هغو کې بیا فساد رامنځته کېږي د یو سپېڅلي او نیک کار بنیاد چې پر بدۍ کښېښودل سي هغه به د ژوند تر پایه بد وي او په دنیا کې داسې مثال نه دی پېښ شوی چې یو سړی د یوې ښځې سره ناروا روابط ولري او دوی چې بیا د ژوند تر پایه خوشحاله وخت تېر کړي بېرته سره جلا سوي ځکه خو دا کار یې را شروع کړي په ناروا باندې دی دا خبره خلاصه شوه اوس دا پسې آیات کریمه کې الله عز وجل څو احکام پرله پسې بیانوي ځینې ښکاره معلومیږي او ځینې په اشارة النص معلومیږي او ځینې پکښې وصیتونه دي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة خبره د اولاد او د هغه اولاد چې هغه ماشوم وي دا خبره ځکه مهمه ده چې د مور او پلار په ګډه باندې یو بچی زیږول سوی دی د مور هم ورسره محبت دی د پلار هم ورسره محبت دی
د مور هم دا امید دی چې دا بچی زما دی، امید نه یقین یې دی. د پلار هم دا یقین دی چې دا بچی زما دی. اصلا کچیرې دا مور پلار سره جلا کیږي، دا بچی د چا حق دی؟ دا مسله روښانه کېدل غواړي. او که بچی و خوراک ته اړتیا ولري، د دې خوراک مصرف به یې پر چا وي. او ماشوم شیدو ته اړتیا لري، د دې ورکول به پر چا وي. او که مور نه وي، بیا به یې مصرف پر چا وي. دغه او دې ته ورته مسائل الله عز وجل په دې آیت کریمه کې بیانوي. څو مسائل الله عز وجل بیانوي. اول حکم دا بیانوي چې میندې به خپلو ماشومانو اولادو ته 2 کاله پوره شیدې ورکوي. په دغه مسله کې د امام ابو حنیفه رحمه الله او د صاحبینو اختلاف دی. د صاحبینو قول دا دی چې 2 کاله ماشوم ته شیدې رودل جائز دي، بعد 2 کالو څخه به ماشوم د شیدو سپری کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي ویا 2 کاله به شیدې ورکوي او 6 میاشتې به دغه ماشوم عادت کوي. کله به د مور شیدې ورکوي، کله به خوراک ورکوي، ځکه کچیرې یو دم د مور د شیدو سپری سي او پر نورو خوړو باندې سي، د ماشوم د ناجوړۍ خطر ده. اوس نو کچیرې 2 کاله موده سي، نو تر 2 کالو به لابد که ماشوم د یوې ښځې شیدې ورودلې، رضا نه ورباندې ثابتېږي. او یا دا چې د انسان د اعضاو څخه استفاده به قدر ضرورت جائز ده. کچیرې 2 کاله پوره سي او دا نیټه 2 کاله ورته وټاکل سي او د هغه څخه وروسته بیا ماشوم شیدې وي، نو بیا به دا خوړل ورته جائز نه وي. د انسان د بدن اعضا څخه استفاده حرامه ده. د یوې ښځې شیدې رودل غیر د دغه ماشوم څخه بل چاته حرام دي. د تداوی دپاره یې لا مسله علماو را نقل کړې ده چې هغه خبره اوږدېږي. خیر، د صاحبینو قول چې دوی د 2 کالو خبره کوي، صاحبین یو بل دلیل هم وایي او په دې آیت کریمه باندې په ښکاره او په واضحو ټکو باندې استدلال کوي چې رب عز وجل په ښکاره ټکو فرمایي والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. وایي میندې دي وخپلو اولادونو ته شیدې 2 کاله ورکي او دا نیټه د هغه چا لپاره ده چې غواړي پوره ماشوم ته شیدې ورکي، ټوله موده یې ورپوره کړي، نو 2 کاله دې ورکي. او که یې چیرې وغوښتل چې راکم یې کړي، پروا نه کوي. هغه لوړه موده پوره موده یې 2 کاله ده او تر دې کم وروسته بیا فرمایي فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیهما. او کچیرې د اراده د دې ماشوم د جلاوالي وکړل چې د مور څخه یې بیل کړي، د شیدو څخه یې پرېږدي، د دواړو رضا وه، مشوره یې وه، نو بیا څه ګناه نشته چې تر دې 2 کالو کم لا ماشوم پرېږدي. یعنې دا 2 کاله انتهایي نیټه ده، تر دې 2 کالو کم پرې کول منع نه دي. حاصل دا چې صاحبین په دې قول دلیل نیسي او دا د دې دپاره واقعیت ښکاره دلیل دی. الله عز وجل فرمایي چې میندې به وخپلو ماشومانو ته شیدې ورکړي 2 کاله پرته. دا یو حکم شو. دوهم حکم الله عز وجل فرمایي وعلى المولود له، پر هغه چا باندې چې اولاد د ده دپاره زیږول سوی دی. رب عز وجل دا خبره ثابته کړه چې اولاد دا د پلار حق دی. د مور سره خو به وي او د مور سره خو قرابت سته، مګر ثبوت د نسب یا که پلار او میرمن سره جلا کیږي، نو ماشوم به د پلار حق وي. ځکه الله عز وجل و پلار ته مولود له ویلی دي چې د ده دپاره اولاد زیږېدلی دي. لہذا یو حق د اولاد دی، یو حق د حضانت دی. دا مسله ځان ته معلومول پکار. که چیرې مور او پلار سره جلا کیږي، د ماشوم مور پلار سره جلا کیږي، نو د ماشوم د حضانت حق د مور دی. دا ماشوم به د مور سره وي، که نارینه و تر 7 کلنۍ پورې به د مور سره وي، که ښځینه و تر بلوغه پورې به د مور سره وي. بعد د بلوغه څخه به ښځینه او تر 7 کالو وروسته به نارینه دا بیرته د پلار سره کیږي. که پلار ښځه طلاقه کړل هم به دا حکم وي، او که پلار وفات سو او ښځه کونډه سوه، هغه د ماشوم قریبان غوښتل چې ماشومان بوزي، هغه وخت یې بیولی سي چې دا د حضانت موده پوره سي. د حضانت موده څو ده؟ د نارینه ماشوم لپاره 7 کاله ده او د ښځینه دپاره
تر بلوغه پورې ده او نفقه به یې پر پلار وي. بله مسله دا ده که چیرې یوه ښځه د خپل خاوند څخه بېله سوه، طلاقه سوه یا کونډه سوه، غوښتل یې چې بل خاوند وکړي، نکاح وکړي، نو په دوهم قدم کې د حضانت حق د ماشوم د مور دی، جده انا. اگر چې په ټولو مسائلو کې د پلار مور راوړاندې ده، مګر یوازې د حضانت په مسله کې د مور رامخته کیږي، ځکه د ماشوم سره د مور د خوا محبت زیات وي. نو که چیرې د مور نه وه یا د دې ماشوم حفاظت نه کاوی، یا ښځه چې د خاوند څخه جلا سوه د اولې ورځې څخه وویله چې زه ماشومان نه کوم، نو بیا به د حضانت حق د پلار د مور وي، د بلې انا به وي، نفقه به یې پر پلار وي. الله عز وجل دوم حکم دا ثابت کی چې اولاد د پلار دی، مور یې د حضانت حق لري پر هغه ترتیب باندې. او بیا الله عز وجل دریم حکم دا وفرمایه چې د دې ښځو جامه، نفقه او د اوسېدو ځای دا به یې د دې ماشوم پر پلار وي. درې حالت دي. یو حالت دا دی چې ښځه د سړي په نکاح کې هلته هسې هم د دې ښځې جامه او نفقه په خپل خاوند باندې ده، د اوسېدو ځای پر خاوند دی. دوهم حالت دا دی چې دا په عیده کې وي، طلاق یې ورکړی، طلاق په عیده کې وي، یا دا چې خاوند یې وفات سوی، د وفات په عیده کې. په دې صورت کې هم دغه جامه، نفقه یا خپل پر خاوند دی یا وارث. او که چیرې دا جلا سوې وه، د طلاق موده یې هم پراوه، هغه حکم وروسته الله عز وجل بیانوي. او بیا دې غوښتل مزدوري، جامه او نفقه یې نسته، خو هغه مزدوري به یې ورکوي که چیرې دې وغوښتل چې په مزدوري باندې دته بچي ته شیدې ورکړي. دریم حکم الله عز وجل د جامې او د نفقې بیانوي. خو په جامه او نفقه کې دا خبره ږدي چې هر انسان په خپل طاقت باندې مکلف دی، نو دغه کس چې دا جامه او نفقه ورکوي دا به د خپل توان مطابق ورکوي. بل ځای کې الله عز وجل فرمایي وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره وعلى الموسع قدره. هغه څوک چې تنګ دستی وي هغه به د خپل توان مطابق جامه او نفقه ورکوي، هغه څوک چې شتمن سرمایه‌دار وي هغه به د خپل توان مطابق جامه او نفقه ورکوي. داسې به نه کوي چې د یوې ښځې خاوند نیستمند وي، دا غوښتنې د فوق العاده جامو او کالو او خوراکو ځینې کوي، هغه د ده په وسه نه یې. الله عز وجل فرمایي لا تکلف نفس الا وسعها. هیڅ انسان نه مکلف کیږي مګر په خپل طاقت باندې. او یا دا چې دی ښه سرمایه‌دار وي، پیسې لري، مګر داسې تنګي یې پر میرمن جوړه کړي، ډېرې کمزوري جامې او ډېر کمزور خواړه ورکوي، دا دې نه کوي. دا بل حکم دی چې الله عز وجل بیانوي. او دا هم حکم دی هم وصیت دی چې داسې دې نه کوي چې دا میرمن او خاوند که په نکاح کې وي که سره جلاسي وي، یو د بله دې په اولاد ضرر نه سره رسوي. مثلا یوه ښځه د خپل خاوند ته ضرر په داسې شکل رسوي چې کله دا طلاقېږي، ماشوم بچی په لاس یې ورکړي چې زه زیبالا نه د ساتم، ارچم چې پکې پلار نو څه به وکړي په داسې ماشوم. یا خاوند و دې میرمنې ته ضرر رسوي، د هغې ماشوم بچی وایي تا ته د لیدلو دپاره هم نه در کوم، د خدمت دپاره هم نه در کوم. هغه مور یې زړه یې غواړي چې د خپل ماشوم سره واوسېږي. نه دي ضرر خاوند و میرمنې ته په دې بچي رسوي، او نه دي میرمن په دې بچي سره خاوند ته ضرر رسوي. دا بل حکم دی د الله عز وجل د لوري څخه. او بل حکم دا دی که چیرې یو سړی وفات سو، د دې سړي وارث و، هغه وارث په دغه چارې مخته بیایي، دا مصارف به یې ورکوي. او بل حکم الله عز وجل دا بیانوي، وایي که چیرې د میرمنې او خاوند وغوښتل چې تر 2 کالو مخکې ماشوم د شیدو پرېږدي، الله وایي پرې کولی سي، دا ګناه نه ده. بس هر وخت چې دوی ښه وبلله، په مشوره یې خوښه کړل، بس جلا دي کی. او بل حکم الله جل جلاله دا بیانوي، وایي که چیرې خپله مور نه وه یا یې مور ستا شیدې نه لري، نو تاسې کولی سئ چې یوه بله دایي ورته ونیسئ. دا جایز کار دی چې بلې ښځې ته پیسې ورکړي، هغه دا ماشوم ته شیدې ورکړي. دا بعضې احکام یا بعضې رواجونه د اسلام مخکې وه، نو مسلمانان به لږ پکښې شک و چې دا کار به جایز وي که به جایز نه وي. نو ځینې عام شیان هم الله عز وجل بیان کړي دي، ځکه دا د رضاعت خبره دا تر اسلام مخکې هم رواج و چې دوی به ماشومان ښځو ته ورکول د شیدو رودلو دپاره. الله عز وجل فرمایي وایي دا پروا نه کوي. دا بل حکم دی چې الله عز وجل بیانوي. او که دا ښځه خپله وغواړي چې عده یې پوره سوې ده
او خاوند ته ووایي، هغه زاړه خاوند ته چې زه دا ستا بچي ته په پیسو باندې شیدې ورکوم، حق ورباندې لري چې ولې پیسې ورکړي. راځو د دې آیت ترجمه ته. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. والوالدات میندې به یرضعن شیدې به ورکوي اولادهن وخپلو بچانو ته، که نارینه وي که ښځینه وي، حولین کاملین 2 کاله پوره. ذلک دغه حکم چې دی چې دا 2 کاله به شیدې ورکوي، لمن د هغه چا لپاره دی اراده چې اراده وکړي ان د دې یتم الرضاعه چې پوره ماشوم ته شیدې ورکړي، هغه پوره او اعلی نیټه یې همدا. او بله خبره دا ده وعلى المولود له، پر هغه چا باندې چې بچی هغه ته زیږول سوی دی، ای الاب پلار، رزقهن رزق خوراکا د دې میندو ده، ای اطعام الوالدات دغه میندې چې دي چې دا د دوی میرمنې دي، د دوی خوراک او رزق یې پر دغه ماشوم پر پلار سته. وکسوتهن جامه د دوی ده بالمعروف په نیکه طریقه باندې. دا خو ما وویله که چیرې د نکاح حالت موجود وي نو خو هسې هم جامه و نفقه سته، او که چیرې طلاق سوي وي د عیدې موده وه هم به عیدې ورکوي. دریم صورت دا چې عیده یې هم پوره وي، هلته به دا جامه و نفقه ورکوي علی الارضاع، یعنې پر اجرت د ارضاع باندې بالمعروف په نیکه طریقه سره. لا تکلف نفس الا وسعها، نه دی مکلف هیڅ نفس مگر نه په خپل طاقت سره. لا تضار، ضرر دی نه رسی، والدتون مور د دغه معشوم مور، بولدها په سبب د خپل اولاد سره، چې په خپل د اولاد په سبب سره هغه خاوند ته چې د دې زوړ خاوند دی هغه ته ضرر رسی، شیدې نه ورکوي او هغه مجبوره کوي و نورو تکالیفو ته، بولدها په خپل ولد سره دی هغه کس ته ضرر نه رسی. ولا مولود له، نه دی پلار ضرر رسی په سبب د خپل اولاد سره و دې ښځې ته. وعلى الوارث مثل ذلك، که چیرې دا خاوند د دې وفات سوی و، بیا خو هم دا ښځه معتده ده په عیده کې د ماشوم ورسره دی، نو دغه معامله به د دې متوفا د دې ماشوم د مړ پلار وارث چې څوک دی هغه به هم داسې کوي، پلار یې جای نشین و، بل زوی یې جای نشین و. وعلى الوارث، پر هغه وارث د دغه مولود له مثل ذلك، په مثل د دغه مولود له چې کوم مسئولیت دی هغه د وارث هم دی. فإن اراد فصالا، که چیرې دی اراده وکړل دغه میرمنې او خاوند د جلاوالي چې دا معشوم جلا کړي د خپلې مور څخه، یعنې تکیس یې پرېږدي، عن تراض، چې دا کار د دوی د رضا څخه و، منهما د دوی دواړو څخه، وتشاور او مشوره وه، د دواړو مشوره وه. اگر چې دلته الله عز وجل دا حکم د رضا او د مشورې یاد کړی دی، مګر خدا د ښه زندګۍ دپاره دا حکم کړل سوی دی، که نه لازم نه دی. دا مشوره او رضا هم د دې دپاره چې د مور و پلار رایه سره یوه سي او د ماشوم د ژوند په اړه صحیح فیصله وسي، د دې دپاره، که نه لازمه نه ده. او بیا الله عز وجل بل حکم بیانوي، وان اردتم، که چیرې تاسو اراده وکړل، دا یې پلرو ته خطاب دی، ان تسترضعوا اولادکم، چې تاسې دایانې پیدا کړي د خپلو اولادو دپاره. نور میندې دایانې چې دوی ته شیدې ورکړي، د دې اراده مو وکړل، فلا جناح علیکم، پر تاسو باندې څه ګناه نشته، اذا سلمتم، که چیرې تاسې تسلیم کړل، ما اتیتم، هغه څه چې تاسې دوی ته ورکوئ، یعنې هغه مزدوري مو ورکړل، بالمعروف په نیکه طریقه سره. واتقوا الله، د الله څخه وویریږئ. واعلموا، تاسو پوسئ، ان الله، چې یقینا الله پاک، بما په هغه کارونو باندې تعملونه چې تاسو یې کوئ بصیر، ښه لیدونکی دی. تاسو ګوري، پر تاسو علم لري چې تاسو د الله عز وجل دغه احکام عملي کوئ او که نه عملي کوئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.